فضل حق فاروقي له یو ستونزمن سفر وروسته خپلو هیلو ته ورسېد او نړیوال اتل راشد خان ته یې چیلنج ورکړ. د فری هیډ یوټیوب چینل خوږو لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ، تمه ده چې روغ او جوړ واوسئ. خوږو لیدونکو که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګولۍ نښان وشرنګوئ، اول انتخاب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر نورو وړاندې تاسو ته در ورسیږي. ویډیو تر پایه وګورئ تر څو وپوهیږئ فضل حق څنګه خپلو هیلو ته ورسېده او راشد خان ته یې څنګه او کوم چیلنج ورکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چټک چپلاسي توپ اچوونکي فضل حق فاروقي تازه د ICC له لوري د شل ورځو لوبو د توپ اچوونکو په لیست کې دوهم مقام ته راغلی دی. تازه د کرکټ د نړیوالو شورا له لوري د شل ورځو لوبو د توپ اچوونکو فهرست لیست خپور شوی دی چې د لومړي ځل لپاره پکې فضل حق فاروقي په دوهم مقام کې لیدل کیږي. فضل حق فاروقي دغه دوهمه لیکه د استرالیوي چټک توپ اچوونکي جوش هیزلوډ څخه نیولې ده. نوموړي له جوش هیزلوډ څخه یوازې 2 نمرې مخته دی. فضل حق فاروقي دا مهال 602 نمرې لري او د 13 نمرو په توپیر سره له راشد خان څخه یو قدم شاته دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شل ورځو لوبو سیریز وروسته فضل حق په لوړو نمرو سره د توپ اچوونکو په لیست کې په درېیم مقام کې لیدل کېده. فاروقي په همدې ورځ وویل راشد خان مې هدف دی، غواړم له هغه څخه لومړی لیکه وګټم. ملي لوبډلې ته د فضل حق له راتګ وروسته نوموړي له یو افغان خبریال بشیر غروال سره په مرکه کې وویل خپل ځان د نړۍ 15 غوره توپ اچوونکو کې لیدل غواړم او دا زما د کرکټ په دنیا کې تر ټولو لوی ارمان دی. فاروقي اوس مهال په IPL کې د سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې لپاره لوبیږي. ستاسې په اند آیا فضل حق به له راشد خان څخه مخته ولاړ شي او که نه؟ په کمنټ کې مو خپل نظر راسره شریک کړئ.